تا د ستم لار خپله کړې ما د زغم لاره تا د ستم لار خپله کړې ما د زغم لاره ځکه خو اوښکو راته وکړه په مخ هم لاره مونږه په ټول عمر مزل باندې هم لنډه نه کړه مونږه په ټول عمر مزل باندې هم لنډه نه کړه دغه زما او ستا ترمنځه یو قدم لاره په واده راغلې خو له نیمې لارې بېرته لاړې په واده راغلې خو له نیمې لارې بېرته لاړې هسې دې ځان ته جوړوله د قسم لاره بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونه سیمه د باړه بټاتل علاقه راسره ناست ډېر دروند او خوږ انسان خان ضمیر فانی صاحب چې هېڅ د تعارف محتاج نه دی د پښتو ادب یو تکړه شاعر چې په پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی ملګرو ډېر وخت مو نه خلم راځي چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو خان ضمیر فانی صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ډېره مننه ستاسو د چینل او ستاسو د پیج د ملګرو نه یو جهان مننه چې د ادبي خدماتو دپاره خپل انرژي په کار اچولې ده او کار کوي ډېره مننه ډېره مننه ستاسو هم کوو خان ضمیر صاحب چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له مینوالو لم وخت ویستو نو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو ملګرو سره ټول نړومبی خپل یو غزل شریک کوي نو ډېر به خوشحال ډېره مننه د غزل مطلب ده چې ارشاد زړګیه تا به لټومه اوس په کوم بازار کې زړګیه تا به لټومه اوس په کوم بازار کې او ناشنا حسن پسې ورک شي نامعلوم بازار کې ډېر ښکلی وه او شعر دی چې دلته د اوښکو په سیکو څوک سودا نه ورکوي دلته د اوښکو په سیکو څوک سودا نه ورکوي څومره بخیل دکانداران دي په دې شوم بازار کې ډېر ښکلی او مننه او شعر دی چې اوږدو کیسو ډېرو خبرو ته څوک نه دي وزګار اوږدو کیسو ډېرو خبرو ته څوک نه دي وزګار ځان به په لنډو ټکو پوه کړي په مفهوم بازار کې او شعر دی چې زه او یار یو بل پسې داسې پریشان ګرځېدو زه او یار یو بل پسې داسې پریشان ګرځېدو لکه د چا نه چې ورک شوی وي ماشوم بازار کې او اخري د کسر شعر دی چې په فریبجنو جادوګرو خلکو پیښ شفانی په فریبجنو جادوګرو خلکو پیښ شفانی د کاڼو زړونه درته ښایي لکه موم بازار کې ډېر اعلی یقینا دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي د نننۍ خپرونې میلمه خان ضمیر فانی صاحب راسره ناست دی پروګرام کې به دې پوښتنې هم کوو نو بلکل خان ضمیر فانی صاحب د ټولو نه لومبی خو راسره دا شریک کوي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی د شعر لیک خو تقریبا چې د 2000 کال نه زه کومه او دلته په باړه کې سیدان شاه پښتو ادبي جرګه وه د هغې څه وخته پورې غړی وم بیا ورپسې احساس پښتو ادبي جرګه جوړه شوه څه وخت غړیتوب د هغې مې وکړو او اوس فی الحال حمزه ادبي لښکر چې باړه بټاتل مال منډۍ سره د فیض اکیډمۍ کې کېږي د دې مستقل غړی یم او ډېر ښه معیاري او تنقیدي او هر قسم نشستونه پکې کېږي او ډېر ښکلي او قابل ملګري دي راسره ډېره زیاته ښه ده ډېره زیاته ښه خبره ده خان ضمیر صاحب په پروګرام کې به درنه نورې پوښتنې هم کوو خو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو ځکه چې ملګري به هم دغه تمه لري نو بلکل خپل یو غزل به راسره بل هم شریک کوي نو ډېره به خوشحاله د غزل مطلب ده چې ارشاد تا پکې مخ لیدلو تا ته وې حیرانې اوبه تا پکې مخ لیدلو تا ته وې حیرانې اوبه د آینې غوندې د حسن ترجمانې اوبه او تا پکې مخ لیدلو تا ته وې حیرانې اوبه د آینې غوندې د حسن ترجمانې اوبه او ځکه خو ستا په فریبجنو اوښکو تېر وتمه ځکه خو ستا په فریبجنو اوښکو تېر وتمه ما اورېدلي وو چې پاکې وي روانې اوبه او شعر دی چې د نرم دله خلکو زر راځي لیمو ته اوښکې د نرم دله خلکو زر راځي لیمو ته اوښکې زیمجنه ځمکه کې راوځي ښه اسانې اوبه او پکې شعر دی چې
تا د وصال په زمزم تږي رقیبان سیراب کړل تا د وصال په زمزم تږي رقیبان سیراب کړل که د مکې کافرو څښلې مسلمانې اوبه او اخري شعر دی چې د توبې تندې فاني واخیستو بیا ستا مېلمه دی د توبې تندې فاني واخیستو بیا ستا مېلمه دی ساکینن وباسه انګورونه پرېمانې اوبه. ډېره مننه. ډېره اعلی. خان ضمیر پانی صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي نو تاسو کوم صنف ډېر زیات لیکلی دی؟ د صنفونو په حواله به زه دومره ووایم چې مخکې مې لږ نثري لیکلم کول یو دوه درې لنډې کیسې مې لیکلي دي یوه د وینو سوداګر په نامه یو د ژوند غزل او اختر په نامه او یو نالیدلې مینې په نامه دا درې لنډې کیسې مې لیکلي دي او په نظم کې مې هم لږ ډېر لیکل کړي خو هغه داسې ډېر کم دي زیات رجحان زما غزل طرف ته و او غزل کې مې کار کړی دی څه ناڅه خپل وس مطابق. ډېره ښه ده. خان ضمیر پانی صاحب له خپل ژوند یو دوه حالاته به راسره شریک کړئ په پروګرام کې چې کوم وخت کې تاسو ته ډېر زیاته خوشحالي رسېدلې وه خوشحاله شوي وئ او کوم وخت کې تاسو ته ډېر زیات خفګان رسېدلی و؟ د خفګان خبرې خو ډېرې زیاتې دي او ژوند جوړ د خوشحالۍ او د خفګان یوه مجموعه ده د همدې نه جوړ دی او داسې ډېرې موقعې راغلي دي چې یو خو د لرو برو پښتنو باندې کوم حالات تیر شو او لا روان دي دا د بېوسۍ او د بېدردۍ حالات پې تېرېږي نو په دغو حالاتو زه یقینا چې ډېر دردولی یم او زما غوندې نور ډېر پښتانه به یې دردولي دغه چې د پښتانه په خاوره باندې څه کېږي دا د وینو سیلابونه وبهېدل دغه حالاتو زه ډېر غمګین کړی یم او ډېر دردولی یم او د خوشحالۍ موقع هغه وخت راشي چې کله د پښتو ادب کې زه دا نوي کل نوي شاعران وګورم او د خپلې سیمې د باړې خصوصا چې ډېر په چستۍ او په مینه او په جذبه سره ډېر ښه لیک کوي او ډېر ښه روان دي نو ما لا خوشحالي په دې محسوسه شي چې انشاءالله د پښتو او د پښتو د ادب مستقبل به د دې خلکو په وجه باندې ښه روښانه وي. ډېر ښه سوچ یقینا له حقیقته ډکه دغه خبره به ملګرو تر څنګ رسېدلې وي زده کړه به یې هم کړې وي. خان ضمیر پانی صاحب په پروګرام کې به راسره بل غزل هم شریک کړي. ښه جي د غزل مطلب ده چې د په لمن داغ چې ستا د مینې د تهمت لرمه په لمن داغ چې ستا د مینې د تهمت لرمه او د خوشبویي په شان د ګل سره نسبت لرمه او که نور هم لرې شو پروا د بېلتانه نه راځي که نور هم لرې شو پروا د بېلتانه نه راځي او زه ستا په زړه کې مرتبه د نزدېکت لرمه او شعر دی چې په نسب باندې پښتون یم نو افغان به هم یم چې په نسب باندې پښتون یم نو افغان به هم یم پښتون نامه خو د افغان په برکت لرمه او چې ته بوږنېږې بې دلیله بې منطقه مانه چې ته بوږنېږې بې دلیله بې منطقه مانه که زه په سترګو کې دهشت لرم وحشت لرمه او ستا د مسکا شرف چې ماته شو حاصل دلبره ستا د مسکا شرف چې ماته شو حاصل دلبره ځان نه مې زړه خوشو چې څومره شرافت لرمه او اخري شعر دی چې اول خوله ووینځم فاني بیا د یار نوم اخلمه اول خوله ووینځم فاني بیا د یار نوم اخلمه عشق او حسن ته زه دومره عقیدت لرمه. ډېره مننه. ډېره اعلی. ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه خان ضمیر پانی صاحب د علاقه د باړې بټتل علاقه ده. ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لافاني څیز دی. په دغه اړه د نن د خان ضمیر پانی صاحب خواله راغلي او دغه خوندور شعرونه مو ترې ریکارډ کړو تاسو سره په دغه شیشه باندې در پیرزو کړل. خان ضمیر پانی صاحب پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې په د اوسني شاعرانو نه خو څه ګیله لرئ که نه؟ بس د ګیلې خبره همدا ده چې څنګه پښتو ژبه زمونږ مورنۍ ژبه ده او مور په انسان باندې څومره حق لري دغه شانې مورنۍ ژبه هم حق لري. څومره خدمت چې د مور کېدی شي او څومره لازم دی دومره د مورنۍ ژبې هم لازم دی او صرف د ټولو نه خو هغه کسان چې هغه مورنۍ ژبه یې پښتو وي
او په غیرو ژبو باندې سرګرمۍ کوي. د هغو نه زما دا ګیله ده چې لکه د حمزه بابا مثال به پیش کړو چې ستارشاه باچا ورته ویل چې ته خپلې ژبې له واوړه او په خپلې ژبې کې لیکل شروع کړه نو ته به غټ مقام حاصل کړې. او هماغه و چې غټ مقام ولا الله ورکړو د خپلې ژبې په بنیاد باندې. او یو بل ملګری او دلته راغلی او ویل چې زه شاعر ملګری او ویل چې زه 5م پاس یم، خو د خپلې مورنۍ ژبې په وجه باندې زه د دې خلکو په منځ کې چې ناست یم، د دې غیر معمولي خلکو په منځ کې چې ټول پروفیسران دانشوران خلک دي، په منځ کې ناست یم او دوی زما په ذات او فن خبره کوي، نو زه ځان ډېر غیر معمولي ګڼم، یعنې زه ځان یوه عظیمه هستي ګڼم. او هغه وجه دا ده چې ما مورنۍ ژبه خپله کړه، مورنۍ ژبې سره مې مینه وکړه او د هغې خدمت ته مې ملا وتړله او څومره چې ما نه کېدی شو د هغې خدمت مې وکړو. نو زما ټولو نوي کول ته دا خواست دی او دا درخواست دی او دا غوښتنه ده چې د خپلې ژبې دپاره څه نه څه خدمت پکار دی او دا به په پښتو باندې او په تاریخ باندې ستاسو یو احسان هم وي او ستاسو یو یادګار به وي. ډېره مننه. خان ضمیر صاحب په پروګرام کې به درنه د غزل غوښتنه هم کړو ځکه چې ملګري به هم دغه تمه لري، نو بالکل خپل یو غزل سره بل هم پروګرام کې شریک کړي. د غزل مطلب ده چې ستا وینا ځکه د زړونو تل ته رسي، ستا وینا ځکه د زړونو تل ته رسي او چې لهجه دي روماني غزل ته رسي. او شعر دی پکې چې په پیرۍ کې عقل بیرته راستنیږي، په پیرۍ کې عقل بیرته راستنیږي له آخر نه چې شروع اول ته رسي. او شعر دی چې رواني شاتو کې هم اوبو کې هم وي، رواني شاتو کې هم اوبو کې هم وي، خو سختۍ نه نرمي زر منزل ته رسي. او شعر دی چې حسن دی مجاز که حقیقت وي، حسن دی مجاز که حقیقت وي، خوشبویي د سلسله ګل ته رسي. او شعر دی پکې چې لیونتوب مینې پرېښی په میراث کې، لیونتوب مینې پرېښی په میراث کې، خپله برخه هر پاگل ته رسي. او یو شعر دی چې په ما اور بلوه ته راته تودېږه، په ما اور بلوه ته راته تودېږه، څه فایده خو به مو یو نه بل ته رسي. او اخري شعر دی چې فاني یار دی داسې غلی زړه ته راغلو، فاني یار دی داسې غلی زړه ته راغلو، لکه ګل په خاموشۍ اور بل ته رسي. ډېره مننه. ډېره له خان ضمیر فاني صاحب په پروګرام کې به اخیره کې مینهوالو له پیغام هم ورکوئ، خو د هغې نه مخکې را سره خپل څو شعرونه نور هم شریک کړئ نو ډېر به خوشحال. شعر دی چې یار په تصور کې چرته تلی دی چې غلی دی، یار په تصور کې چرته تلی دی چې غلی دی، خدای خبر چې کوم فکر ورغلی دی چې غلی دی. او شعر دی پکې چې ستغې سپورې نه وایي مسکې وي چې ور وګورم، ستغې سپورې نه وایي مسکې وي چې ور وګورم، او خوی کې ستا تصویر له تا نه ښکلی دی چې غلی دی. ستغې سپورې نه وایي مسکې وي چې ور وګورم، خوی کې ستا تصویر له تا نه ښکلی دی چې غلی دی. او دا د دیرو خلک خاموش د مرګ په چغه دي، دا د دیرو خلک خاموش د مرګ په چغه دي، دا د خبرلوڅو خلکو کلی دی چې غلی دی. او شعر دی پکې چې ډېر به وایېدو ډېر به وایېدو چې محبت نه ناخبره و، ډېر به وایېدو چې محبت نه ناخبره و، چا ورته زړګی شاید دا غلی دی چې غلی دی. او اخري شعر دی چې هر سړی کوي د ځان صفت فاني یې پیژني، هر سړی کوي د ځان صفت فاني یې پیژني، هغه کس د ټول محفل ښاغلی دی چې غلی دی. ډېره مننه. خان ضمیر صاحب په پروګرام اخیره کې مینهوال له څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بالکل بس ټولو مینهوالو لا زما همدا یو پیغام دی چې ستاسو د ټولو نظرونه ذهنونه او دا هر څه موږ له قابل احترام دي. هر هغه سړی چې هغه پښتو ادب کې څه کار کوي یا د پښتو دپاره څه منډه ترړوئ یا پښتو ادب صرف خوښۍ او مینهوالي هم موږ دپاره قابل د احترام دي، خو په څه ناڅه شکل کې د پښتو ادب دپاره یا د پښتو په خپله ادیب جوړېدل پکار دي، شاعر جوړېدل پکار دي، یا د شاعر کم از کم مینهوال جوړېدل پکار دي چې په شعر او ادب باندې او په دې خپله ژبه موږ دومره پوهېږو چې د خپل ضرورت مطابق موږ د خپلې ژبې حق ادا کړی شو د خپل وس مطابق.
بس دغه پیغام دی او الله دې تاسو خوشحال لري او ټول ملګري او ستاسو چینل دی الله کامیاب او کامران لري چې د پښتو ادب دپاره منډې ترړې وای موږ هم ډېر قدر کوو او ډېر دې په درنه سترګه درته ګورو. ډیره زیاته مننه خان ضمیر پانی صاحب چې پروګرام کې هم راسره ناستې وکړو. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو زموږ دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل ورور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. الله